شیل شاک مختلف علایم لري خو دا یو عکس العمل دی د ناتوانۍ له امله په جنګي سیمو کې او دا لکه وارخطایي څیره کې بدلون غصه او د منظم حرکاتو لکه خبرو یا په لاره تللو او یا کړنو لکه خوب له لاسه ورکولو کې ستونزه اوس ورته PTSD وایي او شیل شاک نوم یې ترېنه لرې کړی دی خو لا هم هغوی چې په جنګونو کې له داسې حالت سره مخ دي په اړه یې پوهیږي د ډیریو رواني ناروغیو په څیر د شیل شاک ناروغان هم په سم شکل نه دي ساتل شوي. دا جمله لومړی نړیواله جګړه کې وکارېده کله چې یوه مقاله د چارلز مایلز لخوا چې ارواپوهو ولیکل شوه هغه دا کار بریتانیوي طبي ژورنال ته وکړ چې پکې په جګړه کې د ښکیلو عساکرو حالت ارزونه روغتون کې وه. شیل شاک یوازې د بریتانویانو ناروغي نه ده ولې نورو اروپایي هیوادونو په خپلو عساکرو د داسې څېړنو اجازه نه ده ورکړې او ویل یې چې زموږ عساکر داسې څه نه لري خو دا دروغ وه ټولو عساکرو دا ستونزې تجربه کړي دي خو انګلستان کې ډېرښت لامل شاید دا و چې هلته وایي نر باید آرامه اوسي او هر څه وزغمي لکه موږ چې وایو نارینه نه ژاړي. د دې څېړونکو نه په مننه د شیل شاک ناروغانو ویډیوګانې د هغوی د وجود لړزه او د ژوند نه زړه توري اوسېدل په ښکاره شکل لیدلی شو. د بریتانیا یو ژورنال په هغه وخت کې داسې وایي هیڅ شک دې کې نشته چې نور هر څه یو سان دي خو د شیل شاک موضوع بیا ډیسپلین او نه صداقت پورې تړلې ده. دا حالت لومړي ځل لپاره د بریتانیا د ځواک لخوا وپېژندل شو چې له جګړې وروسته یې د روغتیا حالت په شمول د امینیژیا سردردۍ ګنګسیت او له حده ډېر حساس کېدو راپورونه ورکول شوي وه. د ډسمبر په 1914 کې لږ تر لږه 10 سلنه زخمي شوو عساکرو شیل شاک لره. د جګړې پای کې په 1913 میلادي 100,000 عساکر ژوندي پاتې شوه خو اختلال یې ورک نه شو او وویل شو چې 80,000 عساکر د جنګ پر وخت په دې ستونزه اخته وه. ډاکټران یې په اړه نه پوهېده هغوی فکر کوه چې دا علایم د فزیکي زخمو له امله دي چې د دوی سترګې کار نه کوي یا یو دم څه نه اوري یا غلی کېږي یا میرګي پرې راځي. نو کله چې هغه عساکر چې اصلا زخمي نه وه دا نښې پیدا کړې ډاکټران پوه شو چې ستونزه فزیکي نه ده نو هغه پوه شو چې هر فرد دا ستونزه پیدا کوي په اصل کې خپل جرأت بایلي او دا پیښې مخ په ډېرېدو دي او د همدې امله هغوی د عساکرو لپاره جدي څېرې پروپاګند کړې تر څو د عامه خلکو خلاف بهتره غیرت ولري. هیڅوک نه پوهېده چې دا به دومره ستره خبره شي خو روغتونونو د شیل شاک له ناروغانو د ډکوالي خبر ورکړ. عساکرو اوس باید عامه روغتونونه هم نیولي وای تر څو دا ناروغان بستري شي. په بریتانیا کې دا ناروغان له جنګ روغتونونو ته ولېږدول شوه چې بهتره شي. کله چې ستونزه ډېرېده نو د خلکو یې په اړه غبرګون منفي شو او د دوی درملنه هم کمه شوه او د هر چا مقام ډاکټر او واسطې ته په کتو اوس درملنې توپیر لره. اوس د جنګ ترڅنګ د دې عساکرو ورکول د عزت خبره وه چې له امله یې 306 یې وویشتل شوه. موږ تر ننه نه پوهېږو چې د عساکرو باندې څه تېرېده خو خلکو ورته د هېواد د ننګ په سترګه کتل او چا دوی درک نه شوه کړی. د نومبر په اووم په کال 2006 میلادي کې د حکومت لخوا له دوی ټولو بخښنه وغوښتل شوه او هغوی چې ژوندي پاتې وه له دې بخښنې خوشحاله نه وه. هغوی چې لا کور کې وه بیا هم روغتونونو ته واستول شوه پخوا تر څو رواني درملنه یې وشي ځکه طبي ډاکټران ستړي وه او قمندانانو روغ عساکر غوښتل تر څو جګړه وګټي. نو هغه وخت په دوی باندې عجیبه تجربې وشوې لکه د ډار ورکولو له حده ډېر درمل کارول او داسې نور. مثلا هغه ناروغان چې له غږو به ډارېده داسې ځایو کې جبري ساتل کېده چې غږونه تر ډېره پکې زیات وه تر څو یا مړه شي یا جوړ شي او ځینې ناروغانو ته دوامداره برقي شارټونه ورکول کېده چې ان ډېری ډاکټرانو یې په خلاف غږ پورته کړ خو دا ټولې کړنلارې بې ګټې وې او تقریبا 80 سلنه ناروغان بیرته جګړې ته ستانه نه شوه. په 1918 کې بریتانیوي عساکرو د شیل شاک نوم اخیستل بند کړه او ویل چې دا ښه نوم نه و او عساکرو ورنه ګټه اخیستله چې له جنګ وتښتي. په دې کار سره دوی غوښتل چې د خپلو عساکرو رواني ستره ضربه چې ورکول شوې وه پټه. یو راپور په دې اړه چې څومره بد د شیل شاک عساکرو درملنه شوې په کال 1913 د لویس انلنډ لخوا خپور شو چې ویل یې شیل شاک په اصل کې د نرتوب د لاسه ورکولو په معنا و او دې ته شخصي ماته ویل کېده. دې خلکو یوازې اړتیا لرله چې ورپه یاد شي چې سرتیري دي او اتلان دي تر څو ښه شوي وای. هغه د خپلو تګلارو اړوند خبرې کوي چې ورته یې یو د و په مقابل کې نوم ورکړی. هغه وایي چې د دوی درملنه په ورمېږ کې شاک ورکول د سګرټو مخل په ژبه
او د سرو کړو وسپنو په وهلو کیږي او د میوټیزم د علاج لپاره به دوامداره ناروغ ته شاک ورکول کېده تر څو یوه چیغه ووهي او بله درملنه دا وه چې ناروغان به خوب ته نه پرېښودل کېده، شاک به ورکول کېده، په تکراري شکل به خونه کې ګرځول کېده او ان خواړه او اوبه به ورباندې بندېدې تر څو خبرې وکړي او ووایي جګړې ته آماده دی. دا میتود چې کارېده په خواشینۍ سره تر ډېره هغه وخت یو رواج و، ځکه ډېری رواني اختلالات د شیطان حمله پر انسان بلل کېده او د جګړې له پای وروسته د ناروغانو فیزیکي او عاطفي درملنې لا هم دوام وکړ. شل شاک د جګړې سره پای ته ونه رسید، بلکې 10 کاله وروسته 15,000 عساکرو لا هم درملنه کېده. د دې شاک له امله او لا هم معلومه نه ده چې څومره عساکرو به ځان وژنه کړي. د جګړې د اتلانو دا ډول درملنه پوره غلطه وه، ځکه دوی ان ټولنه کې بد معرفي شوي وه او ان کورنۍ ته یې پر دوی د شرم کولو حس ورکول شوی و. کله چې د انګلستان لښکر په پوره شکل د شل شاک د نوم اخیستل بند کړه، نور اختلالات رامنځته شوه په شمول د کامپټ نیوروسس، کامپټ سټرس ریاکشن، پوسټ کنکشن سنډروم. اوس چې د رواني اختلالاتو اړوند پوهیږو نو دا منو چې د شل شاک ناروغان د جګړې بزدله نه وه، بلکې قربانیان یې وه او دا چې انګلستان یې څنګه درملنه کوله باید یې تاریخ په یاد وساتي.